बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम शपه مو بخیر دا وخت تاسو ګورئ د هم پښتون خبرونه نیغ پنیغه او خبرونو سره زه محمد وسیم او زه يم کومل شبیر ټول ناول وړاندې کو د نن ورځې مهم خبرونه मैं फैसल करीम कुंडी सिर्फ के दिल से हल्फ उठाता हूँ सद के दल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिला वास्ता किसी ऐसे मामले की इतला नहीं दूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। د خیبر پختونخوا نامزد گورنر فیصل کریم کونډي حل پورته کړي د سوګند پورته کولو دستوره د پیښور گورنر هاوس کې ترسره شوی په دستوره کې ملمنو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د خیبر پختونخوا گورنر جوړېدو سره د فیصل کونډي د اوږدې مودې خواهش پوره شوی. فیصل کریم کونډي د سمودي راهسې د گورنرشپ لپاره د صوبایي حکومت خلاف بیانونه ورکړي. فیصل کریم کونډي ته د خیبر پختونخوا د گورنر عہده ورکړل شوې. هیله ده چې فیصل کریم کونډي به د PTI په ضد د ګرمو بیانونو څخه ډډه وکړي. د خیبر پختونخوا مشیر بیرسټر ډاکټر سیف رد عمل د درې پاټونه بغیر به ټولو سره خبرې کوو. ډیل بچرې هم ونه کړم. درې کسیزه کمیټې مو د ډیل لپاره نه بلکې د خبرو لپاره جوړه کړې وه. هغه څوک ډیل کوي چاته چې د ملک نه بهر تلل وي یا د جیل او سزا نه بچ کېدل غواړي. د پخواني وزیر اعظم عمران خان اډیاله جیل کې میډیا سره خبرې وایي موږ د 18 میاشتو راسي وایو چې د خبرو لپاره تیار یو ځکه چې په سیاست کې خبرې کیږي. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वरांदिना په فوج کې د بغاوت کوشش کړې ده. په 9 مئی ریډ لاین کراس کړی شوی و. دوی وسوای چې د فوج د مشر او DG ISI سره به مذاکرات کوي. د دفاع وزیر خواجه آصف په تحریک انصاف سخت ټکونه आइन पाकिस्तान की एक ऐसी दस्तावेज है जिस पे हर जमहूरी पार्टी के लोग यकीन रखते हैं और चाहते भी हैं कि इस मुल्क में आइन की पामाली ना हो, इस मुल्क पे आइन की बालादस्ती हो. محمود اچکزی او اسد کیسر په منصوره کې د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن سره ملاقات کړي. ملاقات دوران دواړو مشرانو د حکومت په ضد په احتجاجي تحریک کې د جماعت اسلامي امیر ته د ګډون بلنه ورکړې. د پښتونخوا میپ مشر محمود خان اچکزی وایي موږ په هیواد کې د قانون د حاکمیت لپاره تحریک کوو. ضرورت نشته د هغوی نه بغیر به د حکومت خلاف تحریک چلولی شي. د تحریک انصاف نه بغیر د حکومت خلاف د تحریک چلولو فیصله مو کړې. د JUIF مشر مولانا فضل الرحمان وینا وایي د PTI غیر سنجیده کوششونو هیڅ فایده نشته. मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है इतने बड़े बड़े अच्छे मंसूबे इनिशिएट करती है, उसके बाद ऐसे रोड ब्लॉक्स को खड़ा कर दिया जाता है, फितने ले आते हैं यहाँ पर कि वो बजाय आगे जाने के मुल्क और भी कई साल दहाइयाँ पीछे चला जाता है. د مسلم لیگ نون حکومت ختمولو سره ملک سره ظلم کیږي. کله هم د مسلم لیگ نون حکومت راځي نو خنډونه ورته جوړیږي. دغه خنډونو لوجې ملک نور هم شاته کیږي. د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز میډیا سره خبرې وایي 15 کال وروسته چې پنجاب پریږدو نو هر ښار کې به د سهولت سہولتونه وي. دا کار نوی چې د غنمو پیداوار وګوري. جنرال عاصم منیر سره مې غوره تعلقات دي. هغه د وزیر اعظم دفتر احترام کوي. د پخوانی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وینا وایي موجوده چیف جسټس قاضي فایز عیسی سره مې صرف یو ځل رابطه شوې.
آرمی چیف جنرال عاصم منیر سره د باکسر عامر خان او مارشل آرټ چیمپیون شازیب ملاقات. آرمی چیف د لوبو په میدان کې د شاندار کامیابو له وجې د دواړو لوبغاړو ستاینه کړې. د اس پی آر وینا وایي آرمی چیف د پاکستاني ځوانانو په صلاحیت د مکمل اعتماد اظهار وکړو. غزا کې د فلسطینیانو علاج کوونکو ډاکټرانو کې 2 پاکستانی نژاد امریکایي ډاکټران هم شامل. امریکې څخه د ډاکټرانو ټیم د زخمیانو علاج لپاره په غزا کې موجود دی. د کې ډاکټر هنا چیما او ډاکټر خواجه اکرام پاکستانی نژاد امریکایان هم شامل دي. د اسرائیلي فوج په غزا کې جاريت اوسم جاری. په غزا کې د اسرائیل له لوري روان جاريت کې نور یو شمیر فلسطینیان شهیدان. په ګڼ شمیر کې کسان اوسم د ملبې لاندې گیر. د شهید شو فلسطینیانو شمیره د 40,000 نه سیوا. د نوښار په کوچا ډیری سیمه کې ځایي مشرانو د استادانو تبادلو او د مسلسل غیر حاضرۍ له امله سرکاري سکولونو ته تالې لګولي. د استادانو تبادلې په سیاسي بنیادونو شوي. د سیمې مشرانو وینا او وفاقي سرخار اسلام آباد په شمول د پنجاب او خیبر پختونخوا په زیاترو سیمو کې د باران امکان. د موسمیاتو محکمې د ملک په زیاترو سیمو کې د طوفان او د باران امکان څرګند کړی. ډیر اسماعیل خان، ټانګ، بنو، کوټ، خیبر، باجوړ، چترال، سوات، دیر، کوهستان او پیښور کې به هم باران وریږي. مهم خبرونه تاسو کتل. د خبرونو تفصیل د لنډ شان د مینه پس مونږ سره اوسئ. د بولټن آغاز کې تاسو یو مهم خبر درکو. د خیبر پختونخوا نامزد گورنر فیصل کریم کونډي نن حل پورته کړی دی. د سوګند اغوستو دستوره د پیښور گورنر هاوس کې تر سره شوې ده. دستوره کې ګڼ شمېر میلمنو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. مرکزي حکومت پیپلز پارټي سره د یوې معاهدې په بنیاد په 2 صوبو کې د گورنرانو لګولو فیصله کړې ده. پیپلز پارټي خیبر پختونخوا لپاره فیصل کریم کونډي او پنجاب لپاره سردار سلیم حیدر نامزد کړي دي. د گورنرانو فیصله وزیر اعظم سره د پیپلز پارټي د چیئرمین بلاول بوټو د جمعې په ورځ ملاقات کې شوې. د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ د واک ویشلو معاهده کې خیبر پختونخوا او پنجاب کې گورنران ټاکل هم شامل وو. حکومتي ذریعے وایي چې وزیر اعظم د فیصل کریم کونډي او سردار سلیم حیدر د نومونو منظوري ورکړه. مرکزی حکومت بلوچستان کې د مسلم لیگ نون بندوخیل د گورنر نامزد کولو فیصله کړې ده. سندھ صوبه کې با گورنر سوکې ایم کیو ایم سره پاتې وي. صدر مملکت آصف علي زرداری د پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان د گورنرانو د ټاکلو منظوري ورکړې ده. صدر مملکت آصف علي زرداری د پنجاب د گورنر په توګه د سردار سلیم حیدر خان د ټاکلو منظوري ورکړه او د خیبر پختونخوا گورنر په توګه د فیصل کریم کونډي او د بلوچستان د گورنر لپاره د جعفر خان مندوخیل نامه ټاکل شوې ده. صدر مملکت د گورنرانو د تعیناتې منظوري د آئین آرټیکل 1 لاندې ورکړې ده. د خیبر پختونخوا مشیر بیرسټر ډاکټر سیف ویلي دي چې د خیبر پختونخوا گورنر جوړېدو سره د فیصل کریم کونډي د اوږدې مودې خواهش پوره شوې ده. خپل یو بیان کې د پی ټی آی مشر بیرسټر سیف علي ویلي دي فیصل کریم کونډي د سمودي راسي د گورنرشپ لپاره د صوبایي حکومت خلاف بیانونه ورکړي. د ویل فیصل کریم کونډي ته د خیبر پختونخوا د گورنرای عہده ورکړل شوې ده. هیله ده چې فیصل کریم کونډي به د پی ټی آی په ضد د ګرمو بیانونو ډډه وکړي. د پی ټی آی رهنما زیاته کړې ده چې موږ تمه لرو چې نوی گورنر به د عام ولس د فلاح لپاره خپلې ذمہوارۍ په ښې طریقې سره ترسره کوي.
بلټن مخپړوانی بوزو د پاکستان تحریک انصاف بانی چیرمن عمران خان وایي د درې سیاسي ډلو نه علاوه به ټولو سره خبرې اترې کوم. اډیاله جیل کې خبریالانو سره خبرو کې د پی ټی آی بانی وویل خبرو لپاره 3 رکني کمیټې جوړه کړې ده. هغه وویل د تیرو 13 میاشتو راسي وایي چې خبرو ته تیار دی ځکه سیاست کې خبرې کیږي. د پی ټی آی بانی په وار ویلي دي چې د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او ایم کیو ایم نه علاوه نورو سره خبرو ته تیار دی. هغه زیاته کړه چې خبرو لپاره د کمیټې د جوړولو مقصد څه معامله کول نه بلکې مذاکرات کول دي. د پی ټی آی بانی ویل جیل څخه بهر راتلو لپاره به هیڅ معامله ونه کړي. د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې وړاندې نه پی ټی آی په فوج کې د بغاوت کوشش کړی دی. په سیالکوټ کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت خواجه آصف په تحریک انصاف سختې نیوکې کړې دي او ویل چې یو کال وړاندې یو تاریخي پیښه شوې وه او د لومړي ځل لپاره یو سیاسي پارټي په کور کمانډر هاوس جی ایچ کیو باندې برید کړی و. دفاع وزیر زیاته کړې ده چې په 9 مۍ ریډ لاین کراس کړی شوی و. د ویل چې په فوج کې بغاوت کوشش شوی دی چې د ملک په تاریخ کې هیڅ جرأت نه وکړي او اوس وایي چې د فوج د مشر او ډي جی آی سره به مذاکرات وکړو. جمعیت علماء اسلام فی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په بیان د ناراضګۍ اظهار کړی دی او ویلي دي چې د پی ټی آی ضرورت نشته د هغوی نه بغیر به د حکومت خلاف تحریک چلولی شي. جوی زیاته کړې ده چې د پی ټی آی بې مقصده کوششونه هیڅ ګټه نه لري. تحریک انصاف د اول په خپلو صفونو کې اتفاق پیدا کړي او بیا د خبرې اترې وکړي. مولانا فضل الرحمان د پارټۍ مشرانو ته د پی ټی آی سره د رابطې نه کولو هدایت کړي او ویلي دي چې کله سنجیده رابطه کیږي نو غور به کوي. وزیر اعظم شهباز شریف په نگران حکومت کې د غنمو د درآمد په اړه د هر قسمه شفافه تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې ذمہدارانو تنان په واضحه توګه وپېژندلی شي او څوک دې هم معاف نه کړي. د سرچینو تر مخه وزیر اعظم شهباز شریف سره د غنمو د درآمد سکینډل د انکوایري کمیټې مشر د کابینې سیکریټري کامران علي افضل مروت ملاقات کړی دی. وزیر اعظم د کابینې سیکریټري ته حکم ورکړی دی چې په نگران حکومت کې د غنمو د درآمد په اړه د شفاف تحقیقات وکړي شي. وزیر اعظم د پیر دروازې پورې حتمی ریپورت جمع کولو هدایت هم وکړو. د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز ویلي دي چې د مسلم لیگ نون حکومت ختمولو سره ملک سره زورم روان دی. لاهور کې یو دستوري ته د وینا په وخت مریم نواز ویل کله هم د مسلم لیگ نون حکومت راځي نو خنډونه ورته جوړیږي چې له امله هیواد نورم شاته پاتې شي. هغه ویل چې 15 کاله وروسته چې پنجاب پرېږدو نو هر ښار کې به د صحت سهولتونه وي. مریم نواز وایي دا د نواز شریف او شهباز شریف لخوا جوړ شوی مرکز دی. په راتلونکو ورځو کې 202 موبایل مرکزونه جوړ شي. अस्पताल में अल्लाह ना करे आपको जाना पड़े तो वहाँ पर आपको धक्के ना खाने पड़े, वहाँ पर आपको इंतज़ार की जहमत ना उठानी पड़े. उसके लिए हमने 32 फील्ड हॉस्पिटल्स को मैदान में उतार दिया है. वो मिनी हॉस्पिटल्स हैं. इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में हम 200 जो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं वो भी लॉन्च करने लगे हैं. वो रेडी हैं माशाल्लाह और वो भी अर्बन एरियाज़ में जाकर आपके डोर स्टेप पे आपका इलाज करेंगे. पंजाब का, पाकिस्तान का पब्लिक सेक्टर का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल हम लाहौर में यहाँ पर बना रहे हैं इंशाल्लाह. सरगोदा में भी सरगोदा डिवीज़न का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाने चाह रहे हैं. वो पिछले 5-7 साल फ्री मेडिसिन को इन्होंने ख़त्म कर दिया था. अपनी तनख्वाहें जारी थी, अपनी मराद जारी थी, लेकिन गरीब की मेडिसिन को इन्होंने ख़त्म कर दिया. उसको ना सिर्फ हमने दोबारा से इनिशिएट किया, शुरू किया है. लोगों को अब हॉस्पिटल्स में फ्री मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही हैं. نائب وزیر اعظم او خارجه وزیر اسحاق ډار د خپل نایجیریا هم منصب سره ملاقات کړی دی. د دفتر خارجه ترجمان لخوا ویلي شوي دي چې د دواړو وزیرانو په بیلابیلو چارو خبرې اترې کړي دي او د دوه اړخیزه اړیکو نور ښه کولو یې زور ورکړی دی. دواړو مشرانو په اقتصادي برخه کې د همکارۍ په سیوا کولو هم خبرې کړې دي. نائب وزیر اعظم اسحاق ډار د جموں و کشمیر شخړه په اړه د پاکستان د اصولي موقف او د نایجیریا د ملاتړ ستاینه وکړه.
د خارجه دفتر د بیان لمخې د نایجیریا خارجه وزیر د پاکستان د دریځ سره د یووالي څرګندونه وکړه او د کشمیر د شخړې په اړه یې د نایجیریا د دایمي دریځ څرګندونه وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت د ګل په ورځ د کابینې 5م اجلاس رابللی دی. د غونډې 15 نکاتي ایجنډا هم جاری کړې شوې ده. د نوټیفیکیشن لمخې کابینې ته به د مالی کال 2023-24 بجټ په اړه بریفینګ ورکولی شي. اجلاس کې به د قبایلي ضلعو د ډیپټي کمشنرانو لپاره د سیکریټریټ فنډ او د لوکل ګورنمنټ ایکټ ترمیمي بلو منظوري هم ورکولی شي. د کابینې غونډه د خیبر پختونخوا په هاوس اسلام آباد کې راغوښتلې شوې ده. اوس خبر شاملو د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تاړ ویلي دي چې وزیر اعظم د ججز تعینات لپاره د عیني ترمیم هدایت کړی دی. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تاړ ویلي دي چې د چیف جسټس د ملازمت موده وخت 3 کاله او یا د سپریم کورټ د ججانو ریټایرمنټ وخت د 15 کالو نه سیوا 8 کالو ته رسولو خبرې هم مخې ته راغلي دي. ولې وزیر اعظم ماته په دې اړه د هیڅ هدایات نه دي کړي. که چېرې وزیر اعظم په دې اړه هدایات وکړي نو موږ نشو مسترد کولی. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تاړ زیاته کړې ده چې 13 کال په 21 اگست د اسلام آباد های کورټ یو جج په خپل کور کې د کیمرو ویلو ولې هغه وخت نه د نونلی حکومت او نه زه وزیروم بلکې نگران حکومت راغلی و. نور خبرونه هم لرو خو اوس وخت شوی دی د یو لنډې شاندامې چرته مزه هم پښتون سره به اوسئ. خبر شاملو د اسلام آباد ضلعي او سیشن عدالت د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی علي یمین ګنډاپور خلاف د وسلو او د شراب برآمد کولو د مقدمې اوریدنه د مئی تر 18 نیټې پورې ځنډولې ده. جوډیشل مجسټریټ سویب بلال رانجا په بارکاو پولیس سټیشن کې درج شوې مقدمې اوریدنه کړې ده. د علي یمین ګنډاپور وکیل راجا ظهور الحسن عدالت ته پیش شوی دی. عدالت لخوا ویلي شوي دي چې راتلونکي 2-3 ورځو کې به د 300 او 240 تنانو بیان لپاره سوالنامه فراهم کولی شي. 13 ورځ په عدالت کې د خیبر پختونخوا علي یمین ګنډاپور په ضد د وسلو او مبینه شرابو برآمد کولو کیس کې په ټولو ګواهانو جرم مکمل شوی وه. یاد دې وي چې علي یمین ګنډاپور په کال 2018 کې په بنیګاله کې د یو ګاډي نه د شرابو او د وسلو ترلاسه کولو مقدمه درج شوې وه. بولټن مخ په وړاندې بوزو محمود اچکزی او اسد کیسر په منصوره کې د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن سره ملاقات کړی دی. ملاقات دوران دواړو مشرانو د حکومت په ضد په احتجاجي تحریک کې د جماعت اسلامي امیر ته د ګډون بلنه ورکړه. د پختونخوا میپ مشر محمود خان اچکزی ویلي چې موږ په هیواد کې د قانون د حاکمیت لپاره تحریک کوو. محمود اچکزی ویلي د حکومت په ضد هوا ګرمه شوې هڅه مو کړې چې داسې اتحاد جوړ کړي چې په وړاندې اپوزیشن متحد شي. دو ویل د مئی په 8 نیټه به د آئین تحفظ لپاره یو سیمینار کوي. جماعت اسلامي دی سیمینار کې ګډون وکړي. په دې موقع د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم ویل چې د بدمرغه په هیواد کې په پرله پسې توګه د آئین خلاف ورزي شوې ده. د پټرولیم وفاقي وزیر مصدق ملک ویلي دي چې د سرمایه‌کارۍ لپاره ګامونه پورته کیږي. سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین به هر مشکل وخت کې پاکستان سره ملګرتیا کوي. په خپل یو بیان کې مصدق ملک ویلي دي چې د سعودي عرب نه د مرستې په بدل کې د پرمختګ خبرې روانې دي چې پکې به د سعودي د سرمایه‌کارۍ په اړه خلکو ته معلومات ورکول شي. وفاقي وزیر ویلي دي چې په حکومتي سطح به په پټرولیم، بجلی او آیل ریفایننګ شعبو کې خبرې اترې کیږي. زموږ مقصد د ملک نه بیروزګاری ختمول اور ځوانانو ته روزګار ورکول دي. सऊदी इन्वेस्टर्स, सऊदी कंपनियां जो हैं उनको बुलाया गया है जो आ रही हैं परसों. जो पाकिस्तानी कंपनियां जो हैं उनके साथ बैठेंगी और तरीकाकार तय करेंगी कि कैसे पाकिस्तानी टैलेंट को
उस कैपिटल से यानी उस सरमायाकारी से जोड़ा जा सकता है जिसकी ज़रूरत है बैनुल अक़वामी सतह पे अपने बच्चे और बच्चियों को आईटी रेवोल्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट करवाने। एनर्जी की गुफ्तगू चल रही है गवर्नमेंट मामलात में, जिसमें दो पहलू हैं। एक रिफाइनरी का पहलू है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रिड्स का और ट्रांसमिशन लाइन्स का पहलू है। दूसरा हमारा डस्ट टू डेवलपमेंट यानी माइनिंग, और माइनिंग को आगे छोटे छोटे कारोबारों में तब्दील करना, कुछ यहाँ पे कुछ सऊदी अरेबिया में, वो दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू क्या है? पानी और पानी से बनने वाली बिजली का, यानी हमारे बड़े बड़े डैम जो हैं जिनके लिए हमें इस वक्त पैसे कम मिल रहे हैं बैनुल अक़वामी मंडी में, हम ये चाहते हैं कि उसमें शिरकत की जाए। शुमाली वज़ीरिस्तान की पुलिस वाई द नामालूमा वसलवालो पडज़ो के द जमात इस्लामी यो मकामी मशर वजल शविदे द पुलिस तरमखा वसलवालो द मीरान शाह पर टपी सीमा के द जमात इस्लामी पर ज़िले अमीर मलिक रहमान उल्लाह डज़े उकड़ी हमला कउन की द पेख वरुस्तु पतीख तक कामयाब शुआ। ابتدایي تحقیقات ښایي چې پیښه ادبي وجنه وه. هیڅ یوې ډلې د جماعت اسلامي د امیر د وژنې ذمهواري نه ده قبول کړې. شمالي وزیرستان او د خیبر پښتونخوا په ځینې سیمو کې هدفي وژنې کیږي چې حکومت لپاره ډیر زیات لوی چیلنج دی. د نوخار په کوچاډيري سیمه کې د ځایي مشرانو د استادانو تبادلو او د مسلسل غیر ځای رای له امله سرکاري سکولونو ته تالې لګولې دي. د نوخار د کوچاډيري سیمې خلکو د استادانو د غیر قانوني تبادلې او د غیر حاضري استادانو پر ضد د نوخار د تعلیم او صوبایي حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د سیمې مشرانو ویلي چې د استادانو تبادلې په سیاسي بنیادونو شوي. د سیمې مشرانو د صوبایي حکومت ته غوښتنه وکړه چې د زده کوونکو د راتلونکي لپاره د تبادلو خلاف تحقیقات وکړي شي. الجامعه اسلامیه فاونډیشن بابوزه یوسی کاټلنګ یو امبولانس اتیا کړی دی. سیاسي او سماجی مفتی حماد الله یوسفزئی په باقاعده توګه د دې پرانیسته کړې ده. نور تفصیل ګورو د محمد ایوب په دې رپورټ کې. الجامعه اسلامیه فاونډیشن بابوزه د انسانیت د خدمت په اړه چمتو کردار لوبولې دی. د فاونډیشن لخوا د امبولانس نیټورک د غزیدو لړۍ دوام لري. کاټلنګمن د تحصیل نه هم یونین کونسل دی چرته چې د امبولانس سرویس پرانستا په باقاعده توګه فایل شو. د تحصیل پخوانی چیرمن او الجامعه اسلامیه معتمم مفتی حماد الله یوسفزئی په باقاعده توګه د کاټلنګمن لپاره د امبولانس اتیا ورکړه. الجامعه الاسلامیه فاونډیشن زیر اهتمام د دې امبولانس افتتاح وشو د کاټلنګ ونو کاټلنګ 2 یونین کونسل د پاره. نو دا ستاسو علم کې به چې تقریبا دا زموږ نه هم امبولانس ته چې په دې لنډو وختو کې موږ دغه پرانسته کوو او مختلفو ملګرو ته یا یونین کونسل ذمہ دارانو ته حواله کوو. دغه مقصد هم دی چې د قوم فلاح او بهبود او د علاقې د ترقۍ لپاره کوم هغه سہولیات چې کوم بین الاقوامی SOPs تحت د یو انساني حقوق ضرورت نو هغه سيزونه موږ پوره کوو. په خپل وینا کې د دغه اعظم څرګندونه وکړه چې د ضلع په 15 یونین کونسلونو کې به د فاونډیشن لخوا د امبولانس چمتو نیټورک ته دوام ورکوي. محمد ایوب هم پښتون نیوز تحصیل کاټلنګ. د سترګو د یو ماهر ډاکټر د سترګو له امله د دوه ماشومانو یا د سترګو لیدل بحال شوي دي. ډاکټر رفیق امجد د وصیت تر مخه داغه د سترګو کورنیا دوه ماشومانو ته لګول شوې ده. ډاکټر امجد د پنجاب صوبې د منډي بهاودین اوسیدونکو او ټول عمر خپل ښار کې د مریضانو علاج کړی. داغه د سترګو اتیې له امله د 14 کلنې فاطمه او 12 کلنې رابعه نظر واپس راغلی دی. د یو ریپورت تر مخه ګجراوالا کې یو ډاکټر عرفان قیوم په کامیابۍ سره دوه ماشومانو جنکو ته کورنیا لګول شوې ده.
खबर शामिल हो गजा के द फलस्तीनियानो इलाज कोउनको डॉक्टरानो के 2 पाकिस्तानी नजाद अमरीकाई डॉक्टरान हम शामिल दी। امریکایي څخه د ډاکټرانو ټیم د زخمیانو علاج لپاره په غزه کې موجود دی. دې کې ډاکټر هینا چیما او ډاکټر خواجه اکرام پاکستانی نژاد امریکایان هم شامل دي. ډاکټر هینا چیما وايي فلسطینیانو سره د ضروري دوايانو کمی دی او د طبي سامان رسایي هم یو مشکل کار دی. ډاکټر چیما د امریکای ډیلس څخه غزه ته تللی ده. هلته په سونو زخمیان موجود دي. ډاکټر اکرام د امریکای ټکساس څخه غزه ته تللی دی. ډاکټر اکرام وايي که بمی چاودنی وي یا ګولای وریږي خو دې پروا نه کوي. पाकिस्तानी निजात बरतानी बाक्सर या सूक वहूनके आमिर खान और मार्शल आर्टिस्ट चैंपियन शाहजेब द फौज मशर सरा मुलाकात करे दे. द फौज बयान में आमिर खान और शाहजेब द फौज द मरकज लिदो दौरान के फौज मशर सरा मुलाकात उकड़ो. द ISPR वेनादा च जनरल सैयद आसिम मुनीर द लोगों पर मैदान के द आमिर खान और शाहजेब कामयाबी उस्तायले. द फौज मशर द पाकिस्तानी जवानों पर सलाहियतों द एतमाद सरगंदवना हम मुखड़ा. पासान اوس د موسم حال. نن د وفاقي سرخار په شمول د پنجاب او خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې د باران امکان دی. د موسمیاتو محکمې د ملک په زیاتره سیمو کې د تیز هواګانو، سیلای، طوفاني او د باران امکان څرګند کړی دی. د خیبر پختونخوا په زیاتره ضلعو کې به په آسمان وریځې خورې وي. د دوران د وزیرستان، ډیرا اسماعیل خان، ټانک، بنو، کوهاټ، خیبر، باجوړ، چترال، سوات، دیر، کوهستان او پیښور په شمول اکثره سیمو کې د تیزو هواګانو او پړک پړک سره د باران امکان دی. د پنجاب، کشمیر او ګلګت بلتستان په ځینو ځایونو هم د باران پیشګویي شوې، ولې د بلوچستان او سند په زیاتره ضلعو کې به موسم اوچ او ګرم وي. د موسم حال سره د هم پښتون دا بولیټن پای ته ورسېدو. د نورو خبرونو لپاره زموږ سوشل میډیا پاڼې چې بالکل هېرې نه کړئ. د شپه مو په خیر.